اعتکاف چې دی نو په درې قسمه باندې دی. یو اعتکاف خو نفل دی، لکه مونږ جمعات ته داخلي ګنوایت ول اعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، دغه نیت کو جمعات ته داخل شو تر کومه پورې چې په جمعات کې د اعتکاف په حالت کې د ته نفلی اعتکاف وایي. یو دی واجب اعتکاف. واجب دا دی چې ما نظر ومانه کمال خدای پاک دا کار مې وکړ نو زه بیا 2 ورځې 3 ورځې 4 میاشت ارڅ چې نظر ومانه زه به دا اعتکاف کوم، نو هغه بیا واجب دی، هغه سره روزه واجب ده اعتکاف. او یو دی سنت. نو دا سنت اعتکاف چې دی نو دا د رمضان دی اخیری 10 کې دی او دی ته وی سنت کفایه. کفایه دا مطلب چې په ټولو خلکو باندې نه دی، که په محله کې یو قسم اعتکاف وکړو نو د ټولې محلې والا غاړه خلاصه شوه، دا سنت دا ادا شو. نو دا سنت کفایي دی او مسلمانانو له پکار دي چې په خپل جمعات کې خامخا اعتکاف ته یو کس منتخب کی. بهترین اعتکاف هغه په بیت الله کې دی، دویم نمبر د ثواب په اعتبار سره په مسجد نبوي کې دی او دریم نمبر په بیت المقدس کې دی او بیا جامع مسجد کې کوم وي چې هغه ته نور جمعتونو خلق راجمع کیږي او د جمع مونږ پکې کیږي د جمعې مونږ پکې کیږي، نو جامع مسجد کې بیا افضل او غوره دی. او بیا دغه سي چې کوم 5 وخته جمعتونه دي نو زمونږ د امام صاحب په مذهب باندې چې 15 وخته مونږ پکې کیږي نو هغه کې اعتکاف سنت کفایي دی په کار چې خلک وکي. صحیح. نو دا اعتکاف دی او اعتکاف مقصد فلسفه هغه دا ده چې د ليله القدر تلاش وکړي شي. تلاش کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې ما په لومبه 10 کې تلاش کړه، بیا مې په 2 10 کې تلاش کړه او بیا مې 3 کې تلاش کړه. امت ته اسانه کړی دا، امت ته وای تاسو په د اخیری 10 کې تلاش وکي، بیا وته لګ نور اسانه کړه وې دی 10 کې چې کوم ناتکیش پیری 20مه 30مه 50مه 20مه یو کم 10مه دی کې تلاش کې. نو دغه ټول شپې خلک تلاش کوي، خدا د چې دی کې بیا خصوصیت سره لګي عبادت وکي. زمونږ د خلکو ذهن کې یو خبره ده چې یاره تلاش څه مطلب؟ تلاش دا دی چې یاره سووینو ناس لیدل نه ایزم نه سبای نه هغه چې څه خودلی شوی دی او یا نیکانو صالحانو خلکو لیدي دي، هغه د خپل ایمان پر اړه باندې لیدي دي. نو مونږه اسم نشو لیدي او نه لیدل باندې انسان مکلف ته چې صدا سي ناشناک سيزونه دي تو ویني نه اسم مینه. عبادت اصل مقصد عبادت دی چې د شپه عبادت وشي. نو عبادت چې پکې وشي نو په الله پاک قرآن مجید کې فرمای چې خیر من 1000 شهر، دا د 1000 میاشتو نه پکې زیات بهتر دی. 1000 میاشت عبادت ولی ویل دي. نو دا غي وجه پیغمبر علی السلام یو ځل صحابه ته بیان وک او ورته وی چې یاره مخکې قومونو نیکان صالحان خلق هغوی به دومره عبادت کو، چا 80 کال جهاد کړی دی مسلسل، چا 80 او 100 کال او دومره عمرونه زر کاله هغوی چې دی نو عبادت کړی دی او د سترګې رب برابر د هغوی نه مخالفت او نافرمانی نه ده شوی. صحابه کرام خو د عبادت شوقیان خلکو، هغوی چې دا ووري د یا رسول الله زمون خدغه 60-70 عمر وي نو پاره کې به مونږه څه عبادت وکړو، دومره عبادت خو مونږ نشو کولی. نو الله پاک دا غوی د دلجوی د پاره سوره قدر نازل ک او ته فرمای چې چا په دې شپه کې عبادت وک نو هغه له خدای پاک د 1000 میاشتو د 1000 میاشت ډیر شي دي د مخکې قومونو عمر ته ورسېل دا غوی نه زیات شو، تاسو له خدای پاک اقمر اجر او ثواب درکړي.